ضلع خیبر تحصیل باڑا کې د خصوصي خلکو لپاره د کپړو ګنډلو د هنر زده کړو سنټر پرانیستی شوی دی. د دې سنټر مالک وینا ده چې د دې سنټر پرانیستلو بنیادی مقصد دا و چې دغه خصوصي خلک چاته محتاج نشي او په بل چا باندې د بوج کېدو په زیغ خپل د خاندان کفیل جوړ شي. د حالاتو د وجې نه د موږ نه روغلی رزګور د اوبو یوړلو خو الحمدلله اوس زه دا ویم چې موږ له دا سوچ الله تعالی وچولو و نن هم د سنټر جوړ کړی و تقریبا چې ته 15-16 پرې کسون پکې پرېزګور دي و همداسې زده کړې ولم پکې ښه مزید ډېر دي. موږ هم دغې له دا سنټر کلو کړی چې د موږ کم سپیشل افراد دي هغو د زده کړې یو سنټر دی او بل دا دی چې یو رزګور هم ور کړی سنټر سره وسره یو رزګور هم دی چې دوی پکې خپله هفته و میاشت جوړولی شي. خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ او د پولیو ښکار شوو خلکو تعداد زیات دی. داسې خلکو ته په تعلیم او روزګار کې ډیر مشکلات وي. د دې خصوصي خلکو وینا ده چې مونږ ته ځان په ژوند کې ډیر نیمګړی ښکارېدو خو دغه سنټر نه مونږ ته یو مقصد راکړو چې هنر زده کړو د خپلو بچو سباون روښانه کړو. سنټر د وخت نه مخکې هموږ سره چې کوم وسایل وو بس هغه ختم شول د حالاتو د وجې نه. دلته داسې حالات راغلل چې هغه بیا موږ دوباره ځول هغه سمون نه شو یوتولی که نه. نو اوس فلحال بس دلته دا سنټر کلو شو د خلکو په مدد سره او بس فلحال خپل ژوند هم پکې روان دی الحمدلله. بس هغه خبره چې سیر وړه پکې پیدویږي. دلته په بوډا کې اپریشنې تېرې شوې موږ داسې کوربورونه و هغه څه ختم شول. نو موږ سره بیا دومره سهولتونه هم نه وو نه داسې مالي هغه و موږ سره چې موږ بیا دوباره رنګ سټارټ کړی و. بیا دلته سنټر راووتلو موږ د سنټر کې راغلو نوې زده کړې پکې وکړې او چې کومې زده کړې موږ سره اول نه وې ما منې الحمدلله موږ به دومره دیاړي جوړوو چې هغه بل چا هغه نه خلاص کړو لوس نیولو نه. د سنټر مالک وایي چې په داسې سنټر کې تقریبا تر 100 پورې کسان په روزګار دي. وایي چې دا شان قدم اخیستل او بیا په خپله خرچه ډیر ګران کار دی. دوی خپلو خبرو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې زموږ سره د مرستیا وکړي شي چې دغه خصوصي خلکو ته په اسانه او په عزت سره روزګار ترلاسه شي. حکومت نه خو مونږ بار مطالبه کوو چې د مونږ سره په دا کې منډه وولی شي مونږ له سلای ماشین دې روکړی شي. مهیر حضرات نه اپیل کوو چې مونږ سره کپړې منډه وولی شي. ګورنمنټ نه دا اپیل کوو چې هغه د مونږ سره په کیش منډه ووهي او وسره سولرایزیشن کې چې په سولرایزیشن کې د مونږ سره مدد وکړي چې دا بیل سیستم یو خو بجلی کله وی کله نه وي بل بیل دومره زیات رسي چې هغه مونږ نشو افورډ کولی. دوی وویل چې د سهولت سیوا کولو سره نه صرف خصوصي خلکو روزګار کې مواقع ډیری شي ورسره به دوی ته د تعلیم او نور یو شمیر موقع برابر شي. د کیمرامین محمد اذان سره امین افریدی پښتو ټین ضلع خیبر باڑا.